غزنی ولایت ټولو خلکو ته مبارکي وایم د دغه بریا چې موږ ترلاسه کړه د ټول د افغانستان په سطح باندې اول مقام ترلاسه کو د غزنی په ګټه باندې ټیم دی ملا مشکل عالم غازی ټیم وو نو نور موږ له ټول دولت او له امارت اسلامي څخه دا غواړو چې موږ ولسوالي خو پرې د ولایتونو کې موږ میدانونه نه لرو او موږ غواړو چې موږ د بین الملل په سطح باندې خارج ته او لوبي وکړو ځکه چې موږ هر رقم ورزشکاران لرو د ریس لرو د نیزو والو لرو د دسمال اخیستلو لرو نو دغه همکاري وي نور خاص ډیر پر مصرف دي امارت اسلامي څخه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړو او کومک وکړو په دې د نزبازي او د بسکشي او دغه ریس نوم خو د ما نور سم نوسز د سراتي لوبو کې په دغه کې باید له موږ سره همکاري وکړي ډیر واریم کړی دي ډیر واري موږ غوښتنې کړې دي خو له موږ سره چا عملي کړي نه دي خاص د نمایش لپاره د موږ غوښتنې اکثره وخت نور چا کومک نه در سره کړی ان شاء الله تعالی کدا چې د امارت اسلامي کومک او د نورو تجارانو کومک نو دا به داسې ان شاء الله تعالی په ټول نړۍ کې به دغه لوبه وځلېږي او ان شاء الله تعالی دغه لوبه به کېږي یعنی 10 کاله کېږي چې زه دا لوبه کوم نو کله چې موږ دغه لوبه دلته په خپل د غزني په ولایتو کې کړې ده یا هم له نورو ولایتو سره کړې ده موږ دغه لوبه باندې ویاړ کوو او ډېر خوشحاله یو او غواړو موږ خو بار ملکونه هم لیدلي دي مقصد په عربو کې په خپل دماغ وایو ساعته 20 کاله وتلي دي چې هغلته رقم لوبې موږ لیدلي دي د هغو هر څه شتمني یي او له موږ سره دلته تنها د غزني په ولایت کې کوم لوبې چې موږ کړې دي له موږ سره هیڅ کومک او څه امداد نه ده سوی او د موږ چا پوښتنه هم نه ده کړې چې تاسې یا ښه لوبه وکړه او یا هم نه ده کړې موږ دغه کوم نظبازان چې دي د افغانستان په ټوله سطح باندې چې دوی کوم تللي وو او موږ ته بری راوړ او موږ ډېر خوشحاله یو ډېر فخر کوو ډېر د ویاړ ځای ده او موږ بیخي نه جایږو که کم و لوی یو دا د غزني د ولایت څه خلک دي دا نن له خوشحالي چې بیخي دومره زړه ورځي ډېر اساس ورځي ډېر فخر ځای ده باید چې له دې سره ډېر کومکونه او ډېر ښه انتظام ورته برابر شي د لارې خوا چې د بارو مملکتو په افغانستان کې میدانونه و د لیجیان ورته برابر طوری که شما در جریان هستید قبلا در تاریخ 30 میزان یک تیم 7 نفری ما در بخش نیزه‌زنی و اسب‌سواری عازم ولایت بامیان شدند که در اونجا یا دعوت شده بودند مسابقه ملی دایر شده بود بین تمام ولایت کشور و تیم 7 نفری اسب‌سواری ولایت غزنی در بخش سرعتی البته یا بین و تمام ولایت مسابقه دادند خوشبختانه تیم ولایت غزنی در سطح ولایت کشور بین تمام ولایت که دایر شد مقام نخست و اول شناخته شد که امروز مع الخیر در ولایت غزنی برگشت کردن تیم اسب‌سواری ما که مورد تقدیر و تشویق اداره ورزش و شایقین ورزش و حاجی صاحبان منطقه آمده بودن مردم تیم اسب‌سواری ما را مورد تشویق قرار دادن که ما ازشان یک دوری از کسایی که در مسابقه ملی اشتراک میکنه و امتیاز به دست میاره و اونا مثل که اسب‌سواری ما در ولایت بامیان مقام نخست گرفت یا شامل عضو تیم ملی کشور شناخته میشه که عضویت تیم ملی و دارای کارت ملی شناخته میشه و یا دیگر مسابقات در داخل اجرا نمیکنه در سال 1401 یا دیگر مسابقه خارجی البته در مسابقه خارجی دعوت میشن انشالله که در هر کشوری که دایر شد امید تیمی که مقام اولی است در اونجا معرفی میشه و همچنان کسایی که عضو تیم ملی کشور شناخته میشه در هر رشته باشه مثلا تکواندو باشه کامفو باشه اسب‌سواری باشه نیزه‌زنی باشه یا بازدارای عصریه میشه شامل عصریه میشه که در هر ماه در هر روب البته در 3 ماه 3150 افغانی برای عصریه از ریاست عمومی المپیک افغانستان برای تخصیص نقدی به طور نقدی ارسال میشه و ما به رضا توزیع میکنیم در کل ثبت و رجستر که تیم‌های ما در سال جاری 1401 کردیم در بخش اسب‌سواری ما 22 تیم ثبت و رجستر داریم که شامل مرکز و ولسوالی‌های ولایت غزنی بوده. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره